بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کوم خلکو چې کفر وکړو او د الله د لارې نه خلق منی کړل نو الله داوی عملونه ضایع کړل. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. او کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو او هغه سيزي اومنو کم چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوه دی او هغه سراسر حق دی داوی د رب د طرفنا. الله داوی گناهونه داوی نه لری کړل او داوی حالي صحیح کړو. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دا زکا چې کافران په باطل پسې لاړل او مؤمنان په هغه حق پسې لاړل کوم چې داوی د رب د طرف نه راغلي دي. دغه شان الله تعالی خلقو ته داوی ټیک ټیک حیثیت خي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. پس هر کله چې د دې کافرانو سره ستاسو مقابله وي نو اولنې کار سټونه وهل دي ان تر دې پوري چې تاسو هغوی خه اومګي نو پس داغه قیدیان مضبوط وتړئ نو بیا تاسو ته اختیار دی کو احسان کوئ او کو د فدیه معاملې کوئ تر هغه وخت پوري چې جنگ خپل وسله گزاره کړي. دا دې تاسو د کولو کار کو الله غختله نو پخپل به د دوی فیصله ختم کړي وي لیکن دا طریقه هغه ځکه اختیار کړی دا چې تاسو د یو بل په ذریعہ وازمایي او کم خلک چې د الله په لار کې وجلی شي الله با داغوی عملونه هرگز نه ضایع کوي. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هغه به هغوی ته لار خودنه کوي داغوی حالت به صحیح کوي او هغوی به هغه جنت ته داخلوي چې د کم نه الله هغوی خبردار کړی دي. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړې دي کو چری تاسو د الله امداد کوی نو هغه بس تاسو امداد کوي او تاسو خپې به مضبوطوي. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. او پاتشو هغه خلق چې کفر کړي دي نو داوی د پاره هلاکت دي او الله داوی عملونه ضایع کړي دي ځکه چې هغه سیز نافخه کړو کم چې الله نازل کړي دي نو ځکه الله داوی عملونه ضایع کړل. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن
الكافرين لا مولى لهم. آیا هغوی پزمکه کی ګرځېدلی نو چې د هغه خلکو انجام لیدلې وي کم چې داغوی نه مخکې تیر شوی دي. الله داغوی هر څه په هغوی پاستر کړل او هم دغه سي انجام د دې کافرانو د پاره لیکل شوی دی. دا ځکه چې د مؤمنانو مرستيال او مددگار الله دی او د کافرانو مرستيال او مددگار هیڅوک نشتا. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بشکا کوم خلکو چې ایمان راوړي دي او نیک عملونه کوي الله به هغه جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او کفر کوونکي خلک بس د دنیا د یو څو ورځې د ژوند مزه چڼوي د زناورو پشان خوراک څښاک کوي او داوی د اوسېدو او اخري ځای دوزخ دی. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. اے نبی صلی الله علیه وسلم سمر ډیر داسي کلی تیر شوی دی چې هغه ستاد هغه کلینا چې تیتری استلې ډیر زیات زور ور وو. هغوی مونږه داسې هلاک کړل چې هیڅوک د هغوی بچکون کې نه وو. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. آیا داسې چرته کې دي شي چې کم کس د خپل رب د طرف نه په یو صفا او سرګنده هدایت باندې وي هغه د هغه خلکو په شان شي چې داغوی د پاره داغوی بد عمل خسته جوړ کړی شوی دی او هغوی په خپل خواهشاتو پسې روان شوی دي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارو خلکو سره چې د کم جنت وعده شوی دا داغه شان خو دا دی چې پاغي کې با د صفاو بو نهرونه بهيږي او د داسې پي نهرونه با بهيږي چې په فن کې به د ذره همره فرق نوي راغلي او د داسې شرابو نهرونه با بهيږي چې د سکونکو د پاره با خوندناک وي او د صفا شاتو نهرونه با بهيږي پاغي کې با داوی د پاره هر قسم میوه وي او داوی د خپل رب د طرف نه با بخنوي. آیا هغه سړی چې داغه په حصہ کې دا جنت راتون کې دی د هغه خلکو پشان کې دی شي چې هغه با په دوزخ کې همیشه اوسيږي او داسې وبو به پریس کولی کیږي چې کلمې به ورل پرې کوي. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. پدوی کې څه خلک داسې دي چې په غور سره ستا خبري اوري
او بیا چې کله ستاده مجلس نه بهر اوزي نو د هغه کسانو نه چې هغوی ته د علم نعمت ورکړې شوی دی تاسو کوي چې اوسې سو ویلی وو دا هغه خلک دي چې پزړونی الله ټاپه لګولې ده او دوی په خپل خواهشاتو پسې روان شوي دي والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم پاتې شو هغه خلک چې هغوی په سملا روان دي الله هغوی ته نور زیات هدایت کوي او هغوی ته دا هغوی د حصے تقوا ور کوي فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم نو آیا دا خلق بس د قیامت په انتظار دي چې ناسا په پری راشي د قیامت علامات خراغلي دي او کله چې هغه په خپل راشي نو بیا به د دوی د پاره د نصيحت قبلولو موقع چرته وي فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم نو اے نبی صلی الله علیه وسلم خپو هشا چې د الله نه سیوا بل څوک د عبادت مستحق نشته او معافی غواړه د خپل قصور د پاره هم او د مؤمنانو سړو او خزو د پاره هم الله تعالی ته ستاسو منډي ترډي هم معلوم دي او ستاسو د استوګنی د زینو نه هم خبر ده ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم کوم خلکو چې ایمان راوړې دي هغوی با ویل چې یو داسې صورت ولی نه نازلېږي چې پاغي کې د جنگ حکم وشي خو چې کله یو محکم صورت نازل کړي شو چې پاغي کې د جنگ ذکر وو نو تا اولیدل چې د کوم خلکو په زړونو کې مرض وو هغوی ته داسې ګوري لکه څنګه چې پچا مرګ راخور شوی وي افسوس د هغوی په حال باندې طاعت وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم د هغوی په جبا د اطاعت اقرار او خېخې خبرې دي خو چې هر کله قطعی حکم وکړي شو او په هغه وخت کې هغوی د الله سره په خپل وعده کې رښتینی ثابت شوي وي نو دا غوی د پاره با خوا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم آیا استاسونه سیوا د دینه سبله توقع کې دیشي چې کو چریتاسو مخواړو نو پزمکه کې با بیا فساد را پورته کوي او پخپلو کې با دیوبل په مړی چاړه راکاږي اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها دا هغه خلق دي چې الله پری لعنت کړو او وړاندې کانی کړل آیا د خلکو په قرآن غور اونکړو یا زړونو ته تالی لګېدلې دي ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم حقیقت دا دی چې څوک د هدایت واضح کېدو نه رستو
داغینه پشاشول نو داغوی د پاره شیطان دا لاره اسانه کړی دا او د دروغو امیدونو سلسله داغوی د پاره اوګد کړی دا ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم پدې وجہ هغوی هغه خلکو ته چې د خدای دین خوښ نه وو ویل چې په ځینو معاملاتو کې به مونږ ستاسو منو الله د هغوی په دې پټو خبرو خپوه دی فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم نو په هغه وخت کې به د هغوی سهال وي چې فرښتې ترکل روحونه اخلي او داغوی مخونه او شاګانی بوهي او بوزي به ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم دا خو بزکوي چې هغوی په هغه لار لاړل په کوم چې الله ناراضه کیږي او داغه د رضا په لار تلری خوښ نکړل په دې وجہ الله داغوی ټول عملونه ضایع کړل أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم آیا هغه خلق چې پزلونو کې مرض پروت دی دا ګمان کوي چې الله با داغوی د زلونو خرابتیا نرابر سره کوي ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم کومنګ وغواړو نو مونږ به درته مخامخ اوخیو او تو به د مخونو نه او پیژنې او د خبرو د طرز نه خو به خامخا او پیژنې الله تاسو د ټولو د عملونو نه خبر دی ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم مونږ به ضرور تاسو په ازمیخت کې اچو چې تاسو د حالاتو جاج واخلو او وګورو چې په تاسو کې مجاهدین او مضبوط ودریدون کې څوک دي إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم بشکا کوم خلکو چې کفر وکړو او د الله د لارې نه خلق منع کړل او د رسول سره جګړه وکړه رستو د دینه چې هغه ته نیغلار واضح شوی و په حقیقت کې هغه د الله هیڅ نقصان هم نشي کولای بلکې الله وا داوی ټول عملونه برباد کړي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي تاسو د الله حکمونه منئ او د رسول خبره منئ او خپل عملونه مبربادوي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بشکا کوم خلکو چې کفر وکړو او د الله د لارې نه خلق منکړل او د مرګ پوري په کفر باندې ټینګ وو نو الله به هغوی هرگز معاف نکړي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم پس تاسو يرزړی مجوړېږئ او د صلح درخواستونه مکوئ هم تاسو به غالب یې
الله ستاسو سره دی او ستاسو عملونه با هغه هرگز نه ضایع کوي. انما الحیات الدنیا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. بشکا د دنیا دا ژوند خو یو لوبه او تماشه ده. کو تاسو ایمان راوړو او د تقوا په لار روان شوي نو الله بس تاسو اجر تاسو لا درکړي او تاسو مال با تاسو نه نغواړي. ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. کچری هغه تاسو مالونه تاسو نه اوغواړي او سراسر ټول مال درنه اوغواړي نو تاسو به شومتیا وکړئ او هغه بس تاسو ایبونه را سرګند کړي. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ګوره تاسو ته بلنه درکړي کیږي چې د الله بلار کې مال خرج کړئ نو پتا سو کې څو خلک دي چې شومتیا کوي حالکه څوک چې شومتیا کوي هغه په حقیقت کې د خپل ځان سره شومتیا کوي. الله خو غنی دی او تاسو هغه ته محتاج یې. کو تاسو مخواړو نو الله بس تاسو په ځای یو بل قوم راولي او هغوی با تاسو په شان نوي.